درنو دوستانو نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې دا ویډیو د یو کلینیک نه وایرل شوی دی. د یو داسې کلینیک نه چې هلته ډاکټر ته یو ښځه ورځي او هغه به ورسره کوم کار کوي. دې ویډیو کې تاسو دپاره یو سبق دی، یو اویرنس دی، دغه تاسو سره شریکوم. نو موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ، ځکه چې کله تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ په ټوله قصه باندې به پوه شئ او دغه ویډیو به در سره هم شریک کړم. قدرمنو، دا واقعه چې څه مودې کېږي چې ډېره موده وړاندې شوې ده، د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دغه ښځه چې کومه وه دا یو ډاکټر ته د علاج دپاره ورغلې وه. کله چې ډاکټر ته د علاج دپاره ورغله نو هغه ورته داسې د نشې دوی ورکړې ده چې د دغه سره د دې ښځې چې کوم ذهني هغه ستړیا وه هغه زیاته شوې ده او دا بېهوشه شوې ده. کله چې دا بېهوشه شوې نو دغه ډاکټر ورسره ناروا کار کړی دی، ویډیو یې هم جوړه کړې ده او بیا دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده. په دې باره کې ډېر کسان داسې هم وایي چې دغه ښځه چې کومه ده دا رنډۍ ده، دا کار کوي او دا ځان نه ویډیوګانې جوړوي. خیر د دې باره کې خو موږ ته څه معلومات نشته، خو په دې باره کې تاسو سره دا ویډیو ځکه شریکوم چې نن سبا زموږ ستاسو په ټولنه کې دا مرض به ورته موږ وایو دا ډېر زیات شوی دی چې سړي په کور کې وي یا بازار کې وي او ښځې یوازې ډاکټرانو ته ورځي، دا سړو ډاکټرانو نه دوی علاج کوي، نو دغسې حالات مخې ته راتللی شي او پېښېدلی شي. ډېر زیات احتیاط کول پکار دي، خپل ښځه، خپل اولادونه، خپل بچي ساتل پکار دي، ځکه چې په داسې بې غیرته ډاکټرانو باندې، په داسې بې غیرته خلکو باندې اعتبار کول نه دي پکار. داسې ډېر واقعات او حادثات مخې ته راغلل چې بیا د هغه خلکو غلطې ویډیوګانې سوشل میډیا ته راشي، وایرل شي. نو په دې وجه باندې پکار ده چې ډېر زیات احتیاط وکړی شي او د خپلو بچو درملنه د یو داسې چا نه وکړی شي چې یعنې هغه ښځه ډاکټر وي. دې سره سره تاسو ته پکار دي چې په خپلو اولادونو باندې هم علم وکړئ، تعلیم وکړئ، چې هغوی هم سبا په ټولنه کې د خلکو خدمت وکړي او د خلکو یعنې د تورسرو علاج وکړي، چې بیا داسې تورسرې داسې خلکو ته مجبوري نشي چې هغوی د یو سړي ته ورځي او د یو سړي نه علاج کوي. امید لرم چې ستاسو به زما دا ویډیو د معلومات خوښ شوي وي. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.